مطلب دا دی چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې د حجره وه؟ مخکې دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د حجره ده. ممبر صاحب ستاسو د دې حجرې زوړ نوم څو؟ ګړابی. ګړابی حجره خو د مالک نی که نه؟ او جی او حجره د کلي بالکل لکه د محلي وي. او جی او صاحب ته ډېر د خیر کارونه هم کوې که نه؟ مخکې ورځو کې چې کم دی ستا یو تقریر ډېر مزیدار راغلی دلته د مدرسه کې کار کېدو هغې کې تاسو هغه د چاندې اواز کولو که لږ هغه دې وکړو ښه وی؟ اکثر زمونږ کور خو لږه خوا دی که نه؟ نو هخوا ته چې زه ووینم نو د بعضې مېلمنو لمنې شلېدلې دا تاسو په دې رخکو باندې شلولې وي؟ عموما نو مېلمنې شتلی. صدر صاحب منګې خلک یادوي، رباب یادوي، چیلم یادوي، خو دې سره سره چې دا شیزونه وي نو دې سره ټپه هم وي. نو یو ټپه خو راته وې؟ تعلیم خو دې ماشاءالله ډېر دی ماسټر دی کړی دی که نه؟ د نیوټن دویم قانون څو؟ کم نیوټن؟ نوشاد ماما هلکان خو دې خوښ دي چې حجره کې ناست دي؟ هلکان یو ځای که نه؟ که مطلب دا چې چیلم سکل دا څه بدعملي خو نه ده که نه؟ دا چرګټې مرګټو سره دې سره سړی خرابېږي. چیلم السلام علیکم مینوالو، زه ستاسو کوربه ملک نقیب الله د پښتونخوا ستوري په شیشه باندې تاسو سره مخامخ یم. څنګه چې تاسو ته پته ده د زړو حجرو پروګرامونه کوو، نن په موسازۍ کې د عمرخیلو کندي کې ناست یو د حاجي ملک محب الله حجره کې. دلته د هغې کشران او د هغې بچي اولاد او نور مشران دي. انشاءالله هغې سره به خبرې کوو چې د حجره کې به څه کېده، د دې حجرې د تاریخ په اړه باندې. مونږ سره اوسئ. ټولو نه مخکې مونږ د ملک محب الله فرزند دی مونږ سره ملک باور خان، هغې سره خبرې کوو چې د دې د حجره تاریخ څومره دی او په دې اړخ باندې دې کې به څه مشغولیات کېده. ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو حجرې ته راغلی یو جی، ستاسو د دې حجرې د تاریخ د دې چې کم زوړ حالت و دغه سلسله کې مونږ سره لږې خبرې وکړي. د دې به تاریخ تقریبا څومره تقریبا د دې به یاره 100 کال نه به وي. ولې چې زما دا خو زما ملک خلیل خان د وختو دا زما نیکو د محب الله ملک والي صاحب د هغې نه واله تر دې دمه پورې تقریبا دا یو نیم سل کاله پورې به داسې د دې اندازې چې دا حجره ده په دې کې به مشران راغه او هغې کې به کېناستې د ښه جي. ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې د حجره وه؟ مخکې دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د حجره ده. نو د پاکستان جوړېدو نه مخکې چې دا حجره وه نو دلته کې خو بیا هندوانو لکه مطلب چې رهایش پذیر وو او هندوان به دلته وو. دلته به ناستو زموږ د مشرانو سره. دلته مخکې یو دوکان و زموږ د حجرې مخکې د هغې کانې مانې نوم و، هغې به دا وکړو به دلته راته زموږ والي صاحب سره زموږ نیکه سره ملک خلیل خان سره هغې سره به ناستو او چې څه د هغې څه مسلې وي هغې به حل کولو. یعنې دا خو ظاهره شو چې دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې وه. ښه جي. اوس تاسو به د حجره کې کېناستئ خپلو مشرانو سره؟ او دې کې به موږ کېناستېدو خپل مشرانو سره چې زموږ نیکه وفات شو. د هغې نه بعد زموږ والي صاحب الله دې وبخي او هغې د موږ ترونه ټول زما د ټول د خاندان یعنی ترونه تربوران ټول چې وو هغې به ناستو. زما والي صاحب به چې راغو خاموشي به وه چې کله به هغه پاسېدل به خبرې کوئ تاسو ګپولئ هغې به خبرې نه کولې
خو چې کله به هغه پاسېد نو بیا به د هغې د وجې هغې پاسېده بیا به یې ګپ شپ شروع کړو وربرته کومه حجره کې چې موږ پروګرام کړی دی نو همدا یو خبره مخې ته راغلې ده چې د حجرې کم سربراه او کم مشر به هغه به چې ناستو نو کشرانو به ډېر عزت سره خاموش ناستو او د هغې خبرې به یې اورېدې بیا که اجازت به یې ورله ورکړو لا ښه ده او که نو هغه مشر به ترېنه یو سیټ ته شو ملک صاحب تاسو په هلکوانۍ باندې څه مشغولتیا وه دې حجره کې بس ټنګ رباب او هغه بالکل وبه چې واده خادیبه نو په دې کې به مطلب چې د فنکاران براته او د چا واده خادیون هغې به راوسته د هغې دپاره دا پروګرام به چې شروع کېدو که خیال یې کړي نو دوی به پیله یو ټپه ویله هغه ټپه دله درځي نه یاره ماله خو نه راځي درو نشم ویلی ټپه نه راځي او نور هغه ناسته پاسه م کړې ده دغه یو مشهوره ټپه وه صدر صاحب زه یم کېدی چې تا ته به یادوي تا ته هم نه ښه جي نو لکه مقصد دا دی چې دې کې به هغه ټایم به دا جرګې مرکې تحصیلدار دغه به او د هغه کې دا جرګې مرکې چې خدا نه خواته د 2 کوسو به ناروغه شوه نو بیا به دی په هغې کې دا مشران لاړو نو تاڼي ته به ضرورت نو دا عدالت مو او دا د مشرای زیمو مشران براغو په هغه دی به مخکې سره به فیصله وکړه او دلته کې ستاسو پلار نیکه چې کوم و د دې خلکو مقصد دا داسې نه ده چې دا خلک غریبانانو پخوا خو خیر عام طور خلک غریبانانو خو د دې اجرې د چای اوبو د روټۍ خیال به یې ساتلو ملک محب الله خان به د دې بالکل تحصیلدار براتو پولیس براتو تانیدار دا هغې نه به راتو هغې به د هغې بالکل هغې چې څه جایز دغو هغه خواړه اوبه نو دغه روش تاسو موجوده به حل ساتلی دی او که نه به صرف په قهوه باندې خلک ټرکاوه وایي نه مونږ دغه چې دی کوم دغه دی هغه دستور بالکل برقرار ساتلی الحمدلله چې اوس پولیس راشي تحصیلدار راشي عام مېلمانه راشي خدا نه خواست غم وشي خدای دې غم نه راولي او چې دا واده ښادي نو د هغې کې ټولو کې مونږه ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ مینوالو تاسو د ملک صاحب خبرې اورېدې موږ سره دلته زمونږ د اصلاحي کمیټۍ سرپرستي اعلی اعظم خان صدر صاحب دی هغوی سره په دې اړه باندې خبرې کوو چې د دې څه نظر ولې چې دوی دا ټولې حجرې دي کتلي هم دي پکې ناسته پاسته هم کړې ده نو د دې په تاریخ باندې به لږ دوی سره هم خبرې وکړو صدر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب ډېره مننه د صابر جان بھائی مننه چې دا تاریخ روچت کو د مشرانو د حجرو پسې پروګرام کوي حجره مکتب و چا به چې ورانیو کویل بیا د حجره جومات نه یې لیدلی لکه یونیورسټي بیا نه یادوله حجره او جومات به یې یادولو ویل د حجره جومات کې مړه ناسته نه ده کړې نو دا څه خبره ده صدر صاحب د دې د مشغولتیا کم پروګرامونه څه خبرې اترې وي دا تاسو ته ډېر ښه معلومه دی جي نو که دغه هم را سره لږ شریک که نو مننه به بعضې خبرې داسې دي چې حجره خو د مالک نی که نه حجره د کلي لکه د محلي وي نو هغې کې بیا د مالک بعض اوقات اختیار ختم شي چې څوک پکې څه کول غواړي یا پکې کېږي نو دې که اوس ته خبرې خو غیر پارلماني دي خو بهرحال هغه پخوانی خبره ده هغه حجره ده نو دې حجره کې به چې د چا کې به م وادو نو مونږ ډېر واړو او دې حجره کې به خامخا تماشه وه او هغه تماشې به داسې اهتمام کېدو چې زه نشم ویلی او د مشرانو نامې نه علمه چې سبب پکې و ځکه چې هسې پې تصدیق کېږي ګناه کېږي که نه خو لکه هغه ضروري نه ده چې د ملک صاحب کور کې به خو د دې محلې کې به چې چا واده نو انکار ورته نه خو دلته به اکثر کله به ویل لاهور نه تماشه راغلې ده او کله به ویل پنډیا نه تماشه راغلې ده او کله به ویل چېرته نه راغلې ده لکه مطلب دا چې د ټنګ ټکور پروګرام د تماشو پروګرامونه پکې وو که نه بالکل ودونو کې به دلته پخوا حجره کې ګوره ما خو تا ته ویلي چې پخوا به ریکارډي باجا کوم حجره کې وه که نه نو ټول کلی به ورته راغلی و هغې نه پس بیا تماشه شوه تماشې نه پس بیا وي سی آر شو وي سی آر نه پس بیا کمپیوټر ایل ای ډي او کیسې شوې اوس د هر چا جیب ته موبایل رالو
او هغه هر څه سر وخوړه. څه نظر لرئ د هغه قسمه خلک چې هغوی که دغه تماشې هم کړي دي دغه پروګرامونه هم کړي دي د موجوده د مزګزارو خلکو به یاد کړمه چې دا ځان ته ښه خلک وو د هغه خلکو څه کمپیریزن څه جوړښت دی؟ یاره زه به مختصر خبره وکړم چې هغوی به د هغوی خبره به د کاڼي کرښه وه چې څه به یې په زړه وی به یې په خوله او چې څه به یې وویل به یې کول. دا اوس چې دي نو ما هم پکې شمار کا زموږ زړه یو وي خوله م بله وي ټیک ده. پخوا به جومات ته چې لاړې نو یو به امام و یو کس به ورپسې ولاړو ډېر کم خلکو به مونځ کولو ځکه چې زمینداری وي مل ته به لاړو بل نه به راله. اوس الحمدلله خلک هم زیات شو خو جوماتونه ډک دي خو او چا نه چې تپوس کوي پخوانی وخت خو نه پخوانی خلک خو وخت همغه دی سپین خلک وو او سپینې خبرې وي انکو پښتو والا و په خبره به ولاړو مونږ د هغې بچي وو خو دا مونږ کې اوس د میډیا دومره یعنې خبرې راوستې هغه خو مل و کور به و حجره به وه. صحیح ده جي ډېره مننه خوشحاله و آباد اوسئ. وایي خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپینځلي خلک. مونږ سره د دې حجرې یو ډېر ګران مشر نوشاد ماما ناست دی هغوی سره خبرې کوو چې دې باره کې به دوی دلته به څه کول دې حجره کې او څه ترتیب و. نوشاد ماما ستا به څومره عمر وي؟ زما به 8 کاله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جي 8 کاله تا به دې حجره کې د ماشومتوب نه ناسته پاسته کوله؟ او دا زموږ د مشرانو حجره وه مشران به ورکې ناست وو او ستا بچې لوی شه دې کې به یعنې هر څه کېده درانه مشران وو که نه د هغې مشرانو مخکې به مونږ خبره اتره نه شو کولی اورې او نو کم کارونه لکه مطلب لوبې ټوکې ټکالې که نه چې تاسو به د مشرانو نه پټ دغه ښکاره نه شو کولی نو داسې ټکه ټوکه کارونه به هم ترې پټ کوله؟ نه هېڅ پټ به هم ترې کوله کم مثال نسواره کې چرس کې چلم کې دا به هم ترې پټ کول. او نوشاد ماما هلکان خو دې خوښ دي چې حجره کې ناست دي؟ او چې حجره کې ناست دي هلکان هم خوښ دي هلکان یو ځای که نه؟ بلکل ځکه نن سبا هلکان نه کیني. ولې نه دې هلکانو ته ته څه ویل غواړئ؟ د هلکانو ته ګپ شپ دي خبره اترې کوي حجره پې آبادوي. حجره پې آبادوي. مینوالو د نوشاد ماما نصیحت واورئ انشاءالله کم هلکان چې بهر ناسته کوي نو دې مشرانو د خپل ژوند په دې حجره کې زوړ کو نو تاسو هم کوشش کوئ چې بهر ناسته مه کوئ او په حجره کې ناسته کوئ. مونږ سره ممبر غریب الله صاحب ناست دی دې سره خبرې کوو بلکې دې خو اکثر میک لاس کې نیسي نو زه هم دا میک والا هم لاس کې ورکوم چې دې څه خبرې کوي دې باره کې د دې حجرې تاریخ باره کې ممبر صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ملک مخی کاکا حجره د سړک په غاړه ده چې مونږ پیدا شوي نو زموږ نه مخکې نه دا حجره هر وخت آباد او خوشحالي هر قسم لوبې کیلونه کبډی دې کې هر څه کېږي. باقي ټول مین خبره پکې دا ده درستخان چې د ملک باور خان د محب الله حاجي صاحب زوی دی د هغه بچي دي بیا سکندر خان دی نو بس زمونږ حجره سټارټ په سټارټ دي د لاروی هم راړو چای روټی پې کوي میلمه پې کوي. اکثر زمونږ کور خو لږه خوا دی که نه نو اخوا ته چې زه ووینم نو د بعضې میلمنو لمنې شلیدلي دا تاسو په دې رخکو باندې شلولي وي؟ عموما نه میلمه نشي تللی یو سرمن ته بعض ورځو چای بس کې دي حجره کې وځل بیا به ځي او نور به ښه خوشحالي ده خو بس یو شي کار خراب کړی دی چې دا موبیل درې تنه به ناستې درې واړه به مخ ته نیولې ته سلام واچوه هغوی به مغې ته ګوري یو بل ته غله شي چې دی به ورته چې په خیر راغی دی نو بس چې دا رواج ورک شي زمونږ حجره خو کالو سر د خیر آباده ده. ممبر صاحب ستاسو د دې حجرې زوړ نوم څو؟ ګړبی خاجي خاخا دې کې به چیلم میلم دغه څیزونه پکې وو؟ دې کې به چیلم کله چې ملک الله دی الله وبخي شاونو دې کې چیلم هم وو او دا رباپونه او تماشې دا خو به مرغۍ هم به چې وروړو انشاءالله دې ته به راتلې ده نندارې تماشې به دې کې وي. ممبر صاحب د مشهورو چیلم بازو چې چیلم به اسکلو تا ته دا ملګري یا چې دې حجره کې به هغوی چیلم سکلو؟ سید رحمان ماما دی خدای وبخي واصل ګور دی خدای وبخي بخمل ملک دی خدای وبخي دولا ملک دی خدای وبخي دا ګروپ او دغه عنایت کاکا عنایت لاله رشا او موجوده پکې څوک چیلمان سکي لکه ته چیلم سکي اوسه؟
او زه کله کله څکمه خو دا هغه د خان حجره کې څکمه او شاجي ماما هم چلم شاجي هم څکلو پرېښه دا الله پاک د تاسو ته هم د شهادت درجه در نصیب کړي. ډېر ښکلی پروګرام روان دی. موږ سره دلته زموږ د اصلاحي کمیټه صدر حاجي عبدالغني ناست دی. چونکې دی خپل هم یو زړه حجره لري، تاریخ هم لري، خو موږ سره دلته موجوده ناست دی. نو موږ وایو چې دن هم د دې حجرو باره کې چونکې دی نن سبا جرګو کې هم وي، هر حجرې ته هم ځي، مړو جندول هم ځو، نو دې نه معلومات کوو چې یاره د حجرې ناسته انسان له فایده ورکوي. صدر صاحب ستړی مه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څه به وایې د حجرو باره کې جي؟ د ټولو مخکې خو ستاسو شکریه صابر بھائی، تاسو ډېر ښایسته پروګرامونه روان کړي دي. د پخوانۍ د زمانې د حجرو د مشرانو تاریخ بیانوئ. دا ډېر اهم کار دی او دا ډېره اهم فایده د نوجوانو نسل له ورکوي، ځکه چې پخوا به خلک ډېر ښکلي ښکلي مشرانو، ډېر ښکلي ځوانۍ وې، ډېر ښکلي مینې محبت وې. حجرو کې به چې څنګه د نورو مشرانو ویله ټول به راغونډو، چا به چلم څښلې، چا به څه کول، چا به څه کول. حجرې به آباد وې، روټۍ چې هر څه محفل به آباد ساتو، د یو ځای به روټۍ خوړې. اوس بدقسمتیانې دي زمونږ، هر سړی د ځان شوی دی، موبایل یې په جیب کې اچولی وي. وروره ما ته به ورسره مېلمه زموږ راشو، هر سړي موبایل مخ ته نیولی وي، قسم دی که دغه مېلمه قدر شته. زما په خیال جوړ بس حجرې صرف مړي ژوندي ته او بس جرګو ته پرېښي دي. همدقسې ده، مړی ژوندی د حجرو ښایست دی، او چې په حجره کې مړی ژوندي نه ناسته پکې نه، نو هغه حجره نه ده. صدر صاحب ستا مشغولتیا په هلکوانۍ کې څه وه؟ زما مشغولتیا خو ټولو ته علم دی. ما خو ټول عمر الحمدلله زه چې 86 کې مو میټریک کړی دی، او د میټریک نه بعد موږ په فوټبال، په والیبال، په کبډي راوړېدلي یو، او تر 2003 پورې تقریبا دې پورې ښه مسته کبډي کړې ده، او ښه ښکلي ګیمونه هم کړي دي، بلکې 4 پورې ده. او زموږ صدر صاحب دا زموږ مشر و. ستا استاد مستاد شته؟ یاره که حقیقت وي که نه، نو موږ سره صدر صاحب خواري کړې ده، ډېره کړې ده زموږ دې. دا زما ستا په شریک استاد دی. بالکل دی، بالکل دی. خو زه د نوجوانانو ته بیا هم ستاسو په دغه باندې یو میسج ورکوم چې خپلې حجرې آباد ساتئ، د مشرانو قدر کوئ. او نن چې زموږ دا کم ماحول د نوجوانانو نسل جوړ کړی دی، نو مهرباني دې وکړي د دې ایسو نه، د چرسو نه، غلطو خلکو نه دې نه دې وړي چې کم از کم د حجرې آبادي، نو ان شاء الله نوجوان نسل به پکې بچ وي. صدر صاحب د حجرې خبره چې کیږي که نه، نو صدر صاحب منګې خلک یادوي، رباب یادوي، چیلم یادوي، خو دې سره سره چې دا شیزونه وي نو دې سره ټپه هم وي. نو یو ټپه خو راته وې؟ اوس به درته بیا ما یو دقیقه کې مې ویلي وو خبر نه ټپه نه وایي یو زه وی مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم. نه که نه سمه دې ونه وې نه که نه پینه داسې وایه یو قربان داسې وایه. هغه د قربان وخت اوس په موږ نه دی. او وایي مور دې پخ کړي الوګان. ډېره مننه. مونږ سره زمونږ د یونین کونسل صدر صاحب، د یونین کونسل ناظم صاحب اکرام الله خان ناست دی. د دې به زه تاسو ته ووایم صابر جانه چې دی تقریبا زیات وخت 2004 نه پس تاسو ناظم شوي وئ، دو نه پس چې کم دی زما په خیال دی په کور کې ناسته نه ده کړې، به چې روز یو حجره بله حجره د چا سمنډه تړلی وي، د چا مړی ژوندی وي، نو دغه حجرو کې چې کم دی دی ناسته پاسته کوي. نو دی سره د دې اړکې خبره کوو. ناظم صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. شاجي ماما ته وایه دا ول ملک نقیب الله ستا او د صابر بھائی شکریه ادا کوم چې دی دونه خواري کو زموږ د پاسمانده علاقې ته راله او د حجرو د زوړ پروګرامونه دغه کړه د حجرو باره کې. دا ټولې دنیا ته پته ده چې د پښتنو کلچر چې دی د حجره ده. حجرې اکثریت انشاءالله چې دی دا په ممندو کې دی او زموږ په علاقه کې د نور علاقو کې حجرې ختمې شوي دي. په دې حجرو کې به زمونږ درانه مشران ناستو، مونږ به یو وخت ناستو، د هغې نه به مونږ د خبرې اورېدې، د کیسې به هم ترې اورېدې، د جرګو خبرې به هم ترې اورېدې. نو مونږ هغه وخت نه د مشرانو سره ناسته چې کړې وه،
نو مونږ د هغه مشرانو د هغه وخت هغه خبرې وي چې د حجرو کې بدی کمی کولې او مونږ اورېدې او مونږ خپل دماغو کې نوٹ کولې چې یاره دې څه کول غواړي او په کومه طریقه باندې د حجره کې او د کندي کې دي د لین دین ساتي یا د مړې ژوندې کوي یا د خلکو سره څنګه طریقه باندې منډه وي. ناظم صاحب مونږ تقریبا د حجرې په هر پروګرام کې دا خبره اورو چې کم مشر برالو د هغه به کشرانو به خبرې نه کولې، نو آیا دا مشر به د دې بدی شو که څه وجبه و چې د هغه مخکې به خبرې نه کولې؟ د حجرې په یو ګوټ کې باندې مونږ مشر د مونږ خو په خوا د کچو حجرې وي ټوټې به د حجره کې هم غټه کوټه وه، مشران به یو اړخته ناستو دا کشران به بل اړخته ناستو، نو مشرانو به خپل ګپ ایشتو، کشران به غلي غلي لګیو که هغې به ووته نو هغې نه بعد به موږ خپل ګپ چالو کړو. خو موږ د کشرانو کې دونه د خاطر و چې دغه مشرانو مخکې به دا شان تیزه خبره نه شو کولی، فالتو خبره به نه شو کولی. نن سبا زما په خیال دغه روش خو ختم دی چې یاره ټیک ده که اوس مثال خبر د الله دې تاسو له عزت درکړي یو ناظم راشي یا یو ایم پی ای راشي، نو هغه خلک وایي ناظم صاحب ناست یا ایم پی ای، نور که د عمر لحاظ سره سپینګیرې ناست وي نو دا کشران خو د هغه څه داسې څه خیال یا ادب نه کوي. تا څه وایي دې باره کې؟ نو اکثریت خلک اوس هم انشاءالله چې تعلیم یافته دي د مشر خو لکه خیال کوي، خو به د موبایلو وجې سره بتلی چې هغه د مشرۍ او د کشرۍ هغه دغه تلی دی. بل هغه هر سړي د حجرې نه زړې حجرې پرېښي دي، بیټکې جوړې کړي دي، نو هغه بیټکو د وجه هم دا مطلب چې دا ماحول د حجرو لږ کم شوی دی. لکه مطلب چې پخوا یو حجره وه ټول پاره محله کې به یو حجره وه، لکه مطلب دی ستاسو د عمرخیلو کې زړه حجره دا وه، لکه هغې د مطلب چې ټول به دلته راغونډېده، نو چې څه مسله به کېده به اوس د حجرو نه بیټکې شوې، بیټکو ته خلک ووته نو د هغه د کشرۍ د مشرۍ هغه دغه ختم شوی، وایي مړه ده به زه د حجره څه کوم او زما خپل ځای شته ده، نو د دغې وجې لکه هر سړی وایي چې به زما خپل ځای شته دی که نه. نو دا څنګه دلته اوس زموږ یو ملګري خبره مو کړه چې دا حجره خو د مالک نه وي، دا خو د کندي وي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې داسې خبره نه ده اورېدلې چې یاره یو مالک د حجرې نه د کندي سړی یا مطلب یو سړی پره کړی وي یا ورته سپک کتلی وي. نه دا شان خو چرم نه دی چې استادو ته هم ښه معلومه ده چې زموږ خپل ځای وي، او اکثریت زه تقریبا د 77-78 نظر اعظم د شیخانو مالک کې نه ما، نو دا غي دا مقصد نشو چې یاره ما خپل حجره پرې یو موږ خپل حجره خپل مالی خلکو ته پرې موږ ورته چې یاره د حجره د موږ نه د تاسو د دې څه خدمت دا به تاسو کوئ. بل د حجرو هوتا ته خپل هم پته ده چې زموږ مخکې کم مشرانو په دې علاقه کې سلیم الله ملک دی الله بخي محب الله حاجي صاحب، اعظم خان، معظم خان، نور احمد، حاجي ملتان، ور دی یو په هغه ټیم کې یو فیصله دا شنو که چې د کلي کې چې را تازه سو ذکر ووته، نو ستاسو نیکه پکې یو دا شان فیصله وکړه د حجره کې راغون شو چې یاره په مخکې سیټ کې به 2 زنانه بند وي، هغې باندې د دروسه څونه موده وشوه، د هغې باندې دروسه باندې عمل درآمد چالو دی، 2 زنانه په مخکې سیټ کې اوس هم بند دي. د مونږ هماغه مشرانو چې کوم مخکې خبرې کړې وي، نو مونږ هماغه ذهن کې اچولي چې هغې څه خبرې کړې دي، مونږ په هغه مشره د هغې هغه خبره فالو کړې ده، په ځان هم منلې ده. مونږ اوس هم هغه رواج نه منو چې مخکې یو دغه راشي زنانه په سودکي کې بند دي. بله وه چې په ماله کې به سو شو، نو دغه جرګې مشران به راتله او د مالې هغه د سیاست د جنګ جګړه وشوه، نو تاڼې ته به خبره نه تلم، دې څو مشران به راتله او دا مسلې به د دې حجرو حل کولې. ډېره مننه ناظم صاحب، مینوالو خبره او هغې ته راله وی آل د ګلیټر از ناٹ ګولډ بلکې اولډ از ګولډ. دلته مونږ سره ناستي نوې کل کې ملک ثابت خان صاحب، دی سره خبرې اترې کوو، دیم د حجرو په لړ کې یو نظر لري، دی سره خبرې کوو چې دی حجره کې ناسته پاسته کوي او د حجرې نه د مشرانو نه دی څه سبق زده کوي. ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب ستاسو د صابر ډېره مننه او یو ډېر ښایسته پروګرام هم رانیولی دی چې حجره په حجره ګرځئ او د هغې اهمیت خلکو ته اجاګر کوئ. حجره کې جناب داسې کار دی چې دا زموږ د پښتنو یو کلتور هم دی او رواج هم دی، دی کې ناسته پاسته او بلکې مشرانو موږ اکثر له ښه خبرې دلته ورو. الحمدلله زموږ د حجره داسې حجره ده چې دی کې ما د پلار د ناوله تر اوسه پورې زه ناسته کوم، خو دی کې چېرته مونږ ته غلط سړی دلته نه دی میلو او بغیر د ښې خبره نه هم پکې بله خبره هم نه ده ویلې او نه هم پکې زده. ملک صاحب چېرته ټپه مپه دې پکې اورېدلې ده؟ دنیا جی بلا کافي یو ټپه شه پکې که نه جي؟ نو ټپې خو ډېرې دي خو دیدن د سر په بدله دی چې سر ساتې خورې بو کې دیدنونه. یو قربان سره ووایه مړه زه یم به جناب یو خو دا کیمره ده دا نه احمد نشو کولی. ښه جي ښه. دلته
چې کوم تا ستر مشران لیدلي دي نو تقریبا تا خپل د ترونه چې دي کوم مشرانو استاد والد صاحب بنات نیکه زمون خدای دې او بخیر ډېر سرمشر تا ټول مشران تا لیدلي دي کنه؟ او الحمدلله الله دې دغه جنتون نصیب کړي خو ټول مې لیدلي سم ستاسو دا کور دې کې دا چې څنګه مالک صاحب ویلې چې مانې او کانې دلته دکانونو دا ستاسو کورم غالبا دا د هندوانو کنه؟ یاره جناب همداسې مورد دی چې دی کې پخوا هندوان اوسېده مونږ خو نه دي لیدلي خو خپلو مشرانو راته داسې ویلي نوي کل له څه پیغام ورکول غواړي؟ نوي کل دا پیغام ورکول غواړم چې د خپلو مشرانو د عزت کوي او کشرانو باندې شفقت کوي او حجره او جومات یې د ناسته پاسته ډېره کوي ځکه چې دې نه خلک خو بد زده کوي دلته چې دا څومره اسمار دي که نظر پرې وکړي شي نو دا ټول د فضول ناستې سره د سړکو د دوکانونو ناستو نه شروع شوي دي او چې کوم تنان اوس هم حجرو کې کیني هغې الحمدلله ښه دیندار هم دي او ښه د مشر عزت کوونکی. مالک صاحب ما ته ښکاري ستا ټایمینګ کې لږ فرق دی ځکه چې مونږ اکثر جومات ته لاړ شو نو ته جومات کینی او چې حجرې ته راشو نو حجره کینی نو مطلب چې کم ټایم مونږ په جومات کې ته حجره کې او چې مونږ حجره کې ته جومات ته لاړ شي ځان له عبادت کې کسي نه جی زه خو اکثر له کور کې د تره زامن مې دي خو نن سبا خدای چا ځان ځانلې ده نو مړي ژوندي پسې وته ما یا داسې جومات ته راځو د اکثر له چرته مړي ژوندي پسې وته. مالک صاحب ته ډېر د خیر کارونه هم کوي کنه همخکې ورځو کې چې کم دی ستا یو تقریر ډېر مزیدار راغلی دلته د مدرسه کې کار کېدو هغې کې تاسو هغه د چاندې اواز کولو که لږ هغه دې وکړو ښه وی نو بس جناب خو دیني کار و چاندې اعلان به دې څنګه کولو جي بس چانده وروړی الله مو بخه د مرخیلو په جومات کې د مدرسې کار شروع دی او خپل حصه پکې واچوي ثوابونه حاصل زه ډېره مننه خوشحاله و آواز دې شاجي ماما څنګه صحت دې ښه دی بالکل ټیک ټاک ته حجره کې خو دې ناسته پاسته کړې ده که نه نوشاد ماما ستا ورور دی مشر ورور و هغه خو ټولې کیسې وکړي تا چیلم میلم څه پوزیشن دی؟ مونږ وزیرې چې رالو حجرې ته مونږ به غلي ناستو په ځمکه به ناستو مشران به کټونو کړو مونږ به خبرې نه شو کولی چې کله دروازې دیوالونه هم نو که نه نو مونږ به ځانه چې کله به دا مشران ووته نو بیا هغه ټایم به چیلم چا څکلو؟ بیا به مونږ چیلم وڅکلو نه چا به څکلو مخکې به چیلم دلته مشرانو کې به چا چیلم څکلو؟ مخکې والله لا بنات کاکا و او داسې نور ملګري به ورسره و. تاسو چې شروع کولم په پاتیشون کوم شروع والی و که څنګه؟ نه بس بیا مونږ خپل لین چالو کو بیا نه پیله خو هم پاتیشون کو باندې تیلې والو که نه او که نه داسې خو نه هغه بس بیا او که نه بیا و چیلم وڅکلو ماما دې زمونږ یو کونسلر دی الله دې وبخي راجملي خانه هغه به اکثر دا خبره کوله مینوالو ویل هر څه په قسمت ته خو چیلم ته مخه نیسي دا خبره رښتیا ده د دې څه مطلب شو؟ د دې دا مطلب چې مخې ته ورته کښېنه لکه مطلب چیلم تاویږي چې تاله راځي بس ختمي نور سړی هم دی وایي که نه او چیلم اصل کې چې څوک سکي نو دا سړی څومره عمر کې ختموي؟ یعنی چیلم خو بدعملي پرې نه کوي او خوراک دې ورسره نو چیلم خو دې ختموي نه لکه مطلب دا چې چیلم څکل دا څه بدعملي خو نه ده که نه دا چرګټې مرګټو سره دې سره سړی خراب که چیلم مینوالو دام په علم کې یو بله اضافه وشوه چیلم چې کم دی دا نه صحت چې کم دی خرابوي او دې سره مطلب چې صحت جوړیږي او سګرټو نه پرهیز چې کم دی دا کول پکار دي دغسې ده ته به خپلو کشرانو ته څه وایې چې لکه چیلم څکئ؟ نه نه دا بد کار دی نو بس ما خو کړي ما 15 کاله اوس کړ ماشاءالله او تا ته خو بیا بیماري هم راغلې وه که بیا بیمار شوم بس بیا هغه بیماری کې چې الله خلاص کړم اوس 2-3 کاله شو ما روسکلي زه الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که مونږ سره دلته کشران ناست دي هغوی سره هم 2-4 خبرې کوو ملک سکندر مونږ سره ناست دی د دې حجرې په دریم نسل کې راځي یو د دې د آبا او اجدادو یعنې د نیکونو بیا ورپسې د والد صاحب او د تره دور او اوس ورپسې چې کم دی د دې دور دی دې نه دا تپوس کوو چې دې ته د خپلې حجرې تاریخ دا کمې خبرې چې مونږ وکړي آیا په دې ورته مخکې پته وه؟ السلام علیکم جی زه خو ستاسو او د صابر جان صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ د غریب خانې ته راغی او بل دا تاسو د حجرې دا پروګرام شروع کو او تاسو چې څنګه دا پوسو کو چې یاره د حجرې تاریخ والله چې دا هم ته پته نه وه دا د نن پروګرام باندې راته پته ولګېده چې یاره دا څومره تاریخ لري تاسو ماشاءالله د حجره ډېره ښکلې جوړه کړه او همدې میلمنو دپاره او تقریبا په دې باندې خو لا ډېرې پیسې لګي ما اندازتن 100 روپۍ پې لګېدلي یاره جي
بیا خو مرتله حساب نه کړي او ښکاري حساب دی چې کروڑ نه بره پیلي کروڑ نه بره او ستاسو د دې حجرې زوړ نوم تا ته معلوم و یاره جی او مخکې وراته مشرانو ویل چې یاره ستاسو د حجرې ګړبی نوم و ګړبی نو که اوس مطلب دا دی دې ته به مونږ بنګله وایو که نه هماغه ګړبی به ورته وایو یاره جی چې څنګه ستاسو خوښوي جي ګړبی چې کوم دی هغه هم ډېر خوږ نوم و که نه دا خوږ نوم او صابر جانه که زه تاسو ته د هغې نقشه وښیم که نه اندازتن داسې ده چې دا د دې ځینه بهر داسې دا جي تقریبا اندازتن داسې د هغه ځینه واله لږ ګوټ پکې پرېږده داسې سراسري چې راشي نو دلته یو اوږده کوټه وه او دا ګړبی ورته ځکه ویله چې وخت سره کېدی شي هغه به لږه ټیټه شوې وه نو بیا هغه چې کوم دی جوره وه نو هغې ته لکه اوس مونږ په پښتو کې جور ځي ته ګړب وایو نو هغې ته یې ګړبی ویله بیا د هغې نه پس د دې بل دغه رالو دا مخامخ تاسو که کتې شئ دغه لږ د مات غوندې ځای او دا بغیر پلستر ځای ښکاري نو دلته بیا برنډه شوه بیا د هغې نه پس دا د دریم دور راغلی دی چې دا کم اوس تاسو دې حالت کې ګوري نو انشاءالله زمونږ حجرو دا کلچر به انشاءالله روان ټیک ده چې دغه به بدل وي قدرمنو مونږ سره دلته ناست دی حجره کې خلیل ملک دا خو غالبا جوړ ستا د نیکه نوم و که نه او جی ښه دا راته ووایه چې حجره کې ناسته پاسته کې او جی ولې نه مونږ چې که داسې زده کړي د مشرانو حجره کې چې کم ناسي هغې نه مې زده کړي او جی او چې بس تعلیم لحاظ سره سبق هم څومره ویلی یم ماسټر کړی سوشل ورک جی ماشاءالله ماشاءالله بهر چې ته ګرځې ستاسو خو به دوستان هم وي که نه نو څنګه یو بل له دعوت ورکوي د حجرې د شپې د راتګ راچکر شه کله او جی ولې نه یې راشي کله اکثر چې کوم یوزګار شي نو بیا راشي دوه په ورځ چکر مکر وکړو لږ راشي انجوای وکړي بس بیا ځي چاته خو داسې نه وي او نه کبھی اکیلے میں گپ شپ لگائیں نه جی نه جی نو اوس په دې سوشل ورک خو دا بهرحاله تعلیم خو دې ماشاءالله ډېر دی ماسټر دی کړی دی که نه د نیوټن دویم قانون سو کم نیوټن ښه نیوټن نه پېژنې او آینسټاین پېژنې ولې نه پېژنم جی څوک و جرمني هغه چیف آرمي سټاف و جوړوي ما په خیر ښه ماشاءالله 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 او دا دغه چې کوم دی مولانا مفتی هټلر صاحب نوم خو دی اورېدلی نه جی نه دی اورېدلی صحیح ده صحیح ده نو څه به وي خپل همزولو ته دې ته تاسو چې کوم دی لکه بهر دا همزولي چې کوم ستاسو دي که نه نوی کل چې ورته مونږ وایو چې تعلیم یافته دي کالجونې یونیورسټۍ کې سبق وي دي د حجرو نه خبر دي یاره جی ډېر نه خبر اکثر چې کوم دی موبایل ډېر استعمالوي بس کور کې حجرو جومات ته ډېر نه راځي دې ته دا مشوره ورکوو چې حجره کې ناسته پاسته ښي مشرانو زده کړه ډېر وکړي او بل جی بس او حجره کې څه چای اوبه میلاویږي که نه او جی ولې نه میلاوي هر څه به میلاویږي جی مونږ سره د حجرې یو بل کشر ناست دی چې دلته حجره کې ناسته پاسته کوي فرحان څه ویل بیا د حجرې باره کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورګه یو منټ د دې نه پس یو لنډ آیت سورت مو وایه که نه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ماشاءالله ډېر ښکلی اواز کې دا حجرې باره کې څه ویل غواړي یاره جی حجره مونږ ته به خپلو مشران وایي د مونږ نیکه دی نوشاد لکه وایي راته چې حجره ښه شی دی حجره کې ناسته پکار ده او حجره کې ناسته پکار ده د بیټکو نه د سړک نه حجره ښه ده نو حجرې ناسته پکار ده تاسو خو اکثر بیټک میټک هم لیدلي دي هلکان دي د بیټکو ماحول کې او د حجرې ماحول کې لکه چې کله کښېنې نو فرق درته محسوسېږي ډېر فرق پکې محسوسېږي بیټو کې مجلس وي فضول او حجره کې د مشرانو خبرې هغې نه زده کړه کېږي لکه مقصد دا دی بیټک کې چې کومه ناسته پاسته کېږي نو هغه د روایاتو خلاف هم ده او د اسلام خلاف هم وي ځکه یا به پکې سی ډي یا به چې کوم دی موبایل یو بل ته به یې دغه کړي یا به پکې جواري مثال نن هغه ترتیب سره روانوي نو دې نه راوسه لکه ښه ګټه پکې نه کېږي نه کېږي بالکل بس لاډوګانې پکې موبایل وي تاشونه ماشونه ډېره مننه خوشحاله او باز بلاله تا هم ماشاءالله دلته د حجره کې شپه ورځ تېره کړې ده او داسې ته ماته له غریب غوندې هم ښکاري ځکه چې بټنې خو دې شلېدلي دي که نه دا چې کوم دی مینهوالو دا هم یو سټایل دی او ډېر ښه ښکاري ده سره د ده دا ویښته ماشاءالله او دا پخوا به چې کوم دی اکثر داسې ځوان به و نو هغه به دا تڼی مڼی چې کوم دی کولو پرېښې وي څه وې د حجرې باره کې
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تم ورپسې یو سورت ویا کنه وګورم دا تاسو خوش ازا خلک نسوار دی جی خبره کاوه یاره وجره خشه را پوش په مونږ د وجره کې ناسو د نیکانم د پوش را ده خخې بره کوي پوش په د وجره دا ځلې خلک به بس بار په کوڅو کې ناسو په لغتو سره بیٹو کو سره ناسو وجره ته قدر مدر پکې نشته مشرانو پوش په ومونږ د خپل مشرانو ویل چې خپل دلته چې ته د وجره کې ناستې نو ته دلته مشران ویني دلته ته جرګه مرکه ویني نو آیا دا یو ښه کار دی او دې نه زده کړه کېږي بالکل دی کېږي پوه شوې دلته مشران راځي ناست وي خبرې کوي موږ په ذهن کې واچو پوه شوې مشران کمې خبرې کوي موږ په ذهن کې واچو کله کله ستاسو خو دلته یو خپل روټین دی که نه کله مونږ دلته راشو جرګه وي مرکه وي د شپې 12 نیمې بجې هم شي په مونږ خو تنګېږئ نه جی نه مونږ په خوشحالي وو مونږ هم چې تاسو نه زده کړو پوه شوې کشران خو چې راشي هغې نه به څه زده کړې مونږ هم چې مشران راشي مشرانو نه څه زده کړو جومات کې حجره کې خلک کښېني څه زده کړي ځان نه ډېره مننه بلال خانه مینوالو تاسو د وجرې یو بل پروګرام وکتو هیله لرو چې ستاسو به خوښ وي په دې ټولو خبرو کې زیاتر مشترکه همدغه خبرې وي چې دا کشران ناسته کوي په وجره کې نو دوی به ترې زده کړه وکړي او مشرانو همدغه خبرې کولې چې دا کم نن مونږ ته مشران دي دا هغه ټایم کې کشران وو او دوی همدا خبرې وکړي چې مونږ به د خپلو مشرانو عزت کولو د هغې مخکې به چې کم دی مونږ خبرې نه کولې نو تاسو نه دا تمه لرو دا هیله لرو کشرانو نه چې اجره کې به ناسته کوئ دا پروګرام به انشاءالله ستاسو خوښ وي د پی کې سټار په شیشه باندې تاسو وکتو هیله لرو چې تاسو به دا مخکې شریکوئ او زمونږ دا پیج چې کوم دی دا وفالو کوئ ستاسو قربا ملک نقیب الله تاسو نه اجازت غواړم ډېره مننه ښاد آباد او خوشحاله اوسئ